بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ د اختر خصوصي خپرونه مدام دی وی اختر، او یقینا امید لرم چې تاسو به ټول چې کوم د اختر خوشحالیانې به خو خوشحالۍ سره مانځي. الله دیو کې چې دغسې خوشحالیانې دغسې اخترونه زمونږ په دې سیمه کې زمونږ په دې بلکې پوره نړۍ کې دغسې خوشحالیانې چې کوم کوم ځای کې مسلمانان اختر مانځي، د اختر خوشحالیانې مانځي او د اختر د خوشحالیانو نه خوندونه هم اخلي، هغوی باندې دغسې اختر مدام دی راځي. بهرحال زمونږ د طرفه د افغان ټي وي د پلیټ فارم د طرفه ټول د همکارانو د طرفه د ټول ټیم د طرفه تاسو ټولو ته که د نړۍ کې په کوم ګوټ کې هم مسلمانان اختر مانځي، هغوی ته د ورکوټي اختر خوشحالیانې ډېر ډېر مبارک شي. امید لرم چې دغه څو لحظې به چې کوم دی الله دې دا څو لحظې چې مونږ وایو دا څو لحظې دا دې زیاتې شي، بلکې دا دې مدام وي چې دغه خوشحالیانې زمونږ دا موسکا زمونږ د وړو په مخونو باندې زمونږ د خویندو زمونږ د میندو زمونږ کشران زمونږ مشران دا ټول دې داسې په څنګه په دې څو ورځو کې مونږ یو ځای کېږو او د دې ورځ د برکت سره مونږ د اختر چې کوم دی نو وایي یو 30% کردار ادا کوي، ځکه چې زمونږ د یو بل سره څومره ورانې یو بل سره بړک یم څه خودي خوي، هغه ټول په دې ورځ باندې مونږ هغه د الله د رضا دپاره ټول مونږ یو بل وبخو، بلکې هغوی ته هغه زړه کې چې کومه کرکه وي یا کوم په زړه کې څه خفګان وي هغه ټول لرې شي. خویندې رونو له ځي رونه چې کوم دی په خویندو باندې مهربانئ او همیش دپاره دغسې چې په کورونو کې هم داسې وړې وړې توتو میمې ورسره واړه داسې زموږ په دې چمګمڼ کې داسې جګړې راشي، نو هغه هم د دې د اختر ورځې د مخه چې کوم دی نو چې کله د سهار د مانځه نه پس راځي نو ټول رايوځای کېږي. دغه د اخترونو مانځلو دغه مقصد دی، او یقینا زمونږ دین اسلام زمونږ اسلام هم دغه وایي چې یو بل سره چې کوم دی د ورورولۍ ژوند وساتئ، یو بل سره روغ وکئ، یو بل سره وایي د 3 ورځو نه زیات چې کوم چا سره ورانه وساتئ نو یقینا هغه دې بیا ډېر خم ني. خو بهرحال دغه ده چې مونږ پیله سر کې ما سره دغه واده به کوي، دا ټول مینوال به را سره واده کوي چې چا سره مروغه نه کړي او داسې ځان چې ټاکۍ وګڼئ چې ټول نه بره راشي. ولې که ځان مو دروند وګڼل نو بیا به تاسو هماغه د 15 کیلو کاڼه چې کوم دی نو هغه لاندې پروت چې ټاکۍ بره خو بهر ځان چې ټاکۍ کوي او خپله پیل وکوي، په دې باندې انسان درنېږي او یو بل سره روغ وکوي، یو بل سره چې کوم دی نو مینه وکوي، او دغه مینه زمونږ د دې زمونږ کلتور عکاسي هم کوي، زمونږ د مذهب هم د دې سیز په جار باندې د دې اجازت ورکوي چې تاسو یو بل سره ورورولي وکړئ. بهرحال نننۍ خپرونه ډېره مهمه ډېره خصوصي او زه به وایم چې ډېره ستره خپرونه ده. ایډوانس کې مې چې کوم زموږ نن ستر مشر دی هغوی ته مې ویلې چې ګوره کشر یم او د اختر ورځ باندې خیر د لږ شانتې وایي چیټ چاټ په انګلیش کې دی ورته چیټ چیټ وایي، خو بهرحال موږ ورته لږ چیټ چاټ وایو. هغه هم د مستۍ نه ده چې کوم مشران دي هغه کشرانو سره او کشران د چې کوم دی نو هغه مشرانو دپاره چې هغوی هم داسې خوشحاله شي او مشران بیا د هغوی هغه چیټ چاټ چې کوم دی نو هغه په هغوی خوشحالېږي، ځکه چې وایي د دې ته ډاډګیره نه ورکړو، دی دې ډاډ شي او دی دې نور هم زړور شي، د هغې د خوشحالۍ دپاره ځینې خبرې چې کوم دی نو برداشت کوي. بهرحال الله دې وکړي چې نننۍ خپرونه هم داسې دي چې په دې کې دي داسې قسمه زما د خولې نه داسې قسمه الفاظ یا داسې حرکتونه شي چې بې ادبي دې معافي چې د چا زړه ازاري پرې شوي. بهرحال کوشش وکړو چې خپرونه تاسو سره داسې ښه په ښه انداز کې بوځو چې تاسو هم خوند واخلئ. بلا تاسو بلا خلک بلا مشران او بلا نومیالي بلا چې کوم زه به ورته وایم چې سلیبریټیز چې ورته په انګلیش کې وایي هغه خلک به تاسو په ټي وي به روزانه ګورئ او مصروفه به ګورئ، پولیټیکل خلک به ګورئ، هغوی د خپل سیاست په لیول سره تاسو په ټي وي کې به ګورئ چې یو بل سره مناظرې کوي، مکالمې کوي یا هر څه کوي په یو پلیټ فارم نه هغوی یو نمایندګي کوي. ورسره به تاسو ګورئ چې د لوبې د میدان نه یا د نور بلا چې کوم زه به ورته یم چې فیلډ دي د هغوی سره د بلا د چوکو سره تړلي د بلا د محکمو سره تړلي خلک به تاسو په ټلویزیون باندې به ګورئ، اداکاران به ګورئ، آرټسټان به ګورئ، ورسره شاعران به ګورئ، ادیبان به ګورئ، دا ټول تاسو په ټي وي کې به ګورئ. نو د هغې د ژوند نه څوک خبر نه
د هغې د ژوند نه خبر ني صرف هغه په ټي وي وګوري چې یاره د دوی دا سټیټمنټ دی او د دوی دغه رایه ده یا د دوی دا نظر دی نظر او نظریه ده بس نو خو بهرحال مونږ هڅه کړې مونږ کوشش کړې چې په ریل ژوند کې یو انسان ژوند څنګه تیروي او بیا خصوصا د اختر موقع ده د اختر ورځې د خوشحالیانې د خپل وړو سره خپل چم کې خپل ګوند کې څنګه طریقې سره تیروي بهرحال نو نن هم موږ سره داسې ستر شخصیت چې د پاکستان شلم پاکستان چیف جسټس اف پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس جناب ښاغلی افتخار محمد چودھری صاحب چې نن سبا هغوی د پاکستان جسټس اینډ ډیموکریټک پارټي چې د سیاست په لاره کې هم د کام خدمت ته راوتي دي داسې ویلی کېږي چې د خپل دور کې د هغوی د پاکستان ټولو نه زورور چیف جسټس و او چا به ترې نه هغه د چا خبره سترګه هم نشو راپولی خو نن ډېر په ډاډ باندې ناست یم چې اختر ورځ ده خو نن به راته معافي کوي بهرحال نو افتخار محمد چودھری صاحب چې کوم پخوانی د پاکستان چیف جسټس اف پاکستان د سپریم کورټ بهرحال هغوی سره به نن خبرې اترې کوو السلام علیکم سر جوړ په خیر تکړه او اختر هم ډېر ډېر مبارک شه وعلیکم السلام ستا ډېرې مهرباني اور زما خواته زما پارټي خوا څخه نور د ګرد چې کوم زما خلق دی آی خوا څخه ستا پلیټ فارم په ذریعه څخه ګرد مسلمانان ته بیا پښتانه ته بیا پاکستانیان ته هر څوک چې کشته هغه ته موږ اختر مبارکي ورکوم نور دا ستا چې کوم پروګرام دی ما همیش کتلی و دا ډېر پروډکټیو پروګرام دی د دې لپاره ما دا فیصله کړې وه زما پارټي والو هم فیصله کړې وه چې کوم روز اختر روز صحیح سره دغه تیر کړو نړۍ مننه کوم او یقینا زه خو د مینې نه مشران ته لالا ویم او که لالا ووایم نو داسې بد خو به نه ګڼئ لالا چې نه زه دا باندې خوشحالیږم چې که تا لالا ماته وایي دا باندې خوشحالیږي ما خو لومبکې دا ختمه کړه چې ګوره چا به دې نه رپ هم نه شو وهلی سترګه به ترې نه شو رپولی او نو خو بهرحال نن ورځ داسې ده چې لږ خیر دی کشران به لږ زورور شي نن نه کشران همیشه زورور دي موږ دا ډیوټي دی دا موږ فرض دی چې کوم اختر راځي نور چې کوم موږ په ملک کې شه مطلب داسې مطلب فنکشنونه راځي موږ خپل کشران خیال ساتو سمه ده نړۍ مننه کومه دا راته وایي لالا چې ما خو چې تاسو په ټي وي کې به مختلف خلک ګوري هغوی به صرف دومره پورې به خبري چې بی دا د پخوانی ډېر زورور چیف جسټس صاحب و چې دی نن په ټي وي ناست دی خو دا راته وایي چې بیسیکلي دا چاته پته نشته چې د کوم ځای سره تعلق ساتئ زیاتو ته پته وي خو زیات خلک چې کوم نن د پښتو د لارې د پښتو خصوصا د پښتو په ټلویزیون باندې ګوري نو هغوی ته پته نه وي چې لالا خاپوړ یا خړپوسي چې ماشومان کوي هغه مو چېرته کړي زما تعلق خیر پاکستان زما وطن دی سمه لیکن زما چې کوم پیدایش دی هغه کویټه کې شوی دی ماشاءالله جی کویټه بلوچستان کې هلته زما پیرنټس چې کوم دي زما والد صاحب هغه ډېر وخت څخه هلته تللی و دي بیا زما پیدایش مالې ته وشو بیا هغه نه بعد زما ایجوکیشن مالې ته وشو سمه هر څه چې کې نفع نقصان دی نه هغه موږ کوټه کې لرو داسې وشی سمه تعلیم هم کویټه کې شوی دی شاه صاحب تعلیم ګریجویشن پورې سمه ولې چې کوم وخت پورې ما ګریجویشن امتحان پاس کړی و بلوچستان کې هغه وخت لا کالج نه و سم بیا لا کالج مې LLB کېدو دپاره زه شفټ شوم کوټې څخه حیدرآباد ته سم بیا حیدرآباد کې موږ سند ګورنمنټ لا کالج هلته شته ډېر مشهور لا کالج دی هغه ځای څخه ما بیا خپل LLB پاس کړی و دا 1973 کې آخر کې بیا زه هلته اپرینټسشپ شروع کړی وم اپرینټسشپ زما یو ډېر قابل سینیئر و جي هغه د نوم و جي SH جعفري ډېر پوه سړی و ما ته څوک ویلی و چې که پریکټس شروع کوي
د دې په دفتر کې کښېنه. ښه دي. هغه وخت پورې دا خو زما شناختانه وه. صحیح. زما والد صاحب پولیس په سرویس کې و نه. جی جی. یو ورځ ما والد صاحب سره کیسه کړې، ما ولې اوس زما LLB خو وشو، د حیدرآباد څخه واپس رالم. سمه. دا نه کېدای شي چې زه یو دلته وکیل شته، هغه ډېر خلک تعریف کوي، هغه نوم دی S.H. جعفري. جی جی. چې د دې زه شاګردي واخلم. صحیح. هغه وخندل. خیر. ته پیژنې صحیح. S.H. جعفري ته؟ ما ویل یا خلک دلته چې زه واپس راغلی یم، جی جی. ولې زما چې کوم کنټمپرریز و هغه کوم متاسو وکیلان و نه، جی جی. د دې دفتر ته ورسه. هغه وخندل. وایي هغه زما ډېر دوست دی، بېغم شه. صحیح. بیا 2-3 روز نه بعد ما ته ماښام والي درځه. بیا خپل والد صاحب سره کمپنی کړو. سمه ده. بیا لاړم هلته جعفري صاحب په دفتر کې، کوټ روډ دی، هغه عدالت روډ موږ هغه مطلب خاص طور په دغه وایم. جی جی. هغه باندې د دې دفتر و. سمه. یو پوه عمر سړی، چشمه لګلی و، صحیح. لیکن چې کوم خپل شکل او خپل پرسنالټي څخه ډېر مطلب دروند سړی معلومه. خیر زما والد صاحب ته هغه ویلکم کړی، خوشامدینه بعد پوښتنه کړې دا څوک دی. صحیح. والد صاحب ته ویلې دا زما زوی دی. بیا ما ته ویلو خپله اردو سپیکینګ و، زبردست سړی. ما ته ویلو میاں جوان ہو کر بیکار پھرتے ہو. ویلے صاحب بیکار کدھر پھرتے ہیں. بیا ما ورته ویلو چې کې ما LLB امتحان پاس کړی، اوس اپرنټسشپ زه شروع کوم. بیا هغه په خپل والد صاحب فلحال هغه ته نه دی دغه خواست کړی چې دا زما زوی دی، خپل دفتر کې دغه ته شاګرد واخله. ما ته داسې کتلو، چشمه لګلو، چشمه لاندې کړو. میاں پھر کل سے آ کر ادھر بیٹھ جاؤ. سمجھ صحیح صحیح صحیح. یو خو د والد صاحب روب دا به یو د هغې نه تعلقات و، هغه زما دوست دی. جی جی جی. بیا ما ته والد صاحب سره لږ دا خبرې اترې کړې وو. بیا والد صاحب لاړ، ما والد صاحب د نن چې ما ته اجازت ورکړي نن څخه ستا سره کښېنم. وخندل. بیا هلته یې سره ما هغه شاګردي شروع کړې وه. هغه خدای تعالی هغه ته کروټ جنت نصیب کړي، هغه درجات خدای تعالی بلند کړي. هغه ډېر محنت کړی و زما باندې، ډېر محنت کړی. هغه ما ته داسې ټریټ کړی و چې کلکه خپل زوی. بیا هغه نه بعد چې کوم زما پیریډ وشو، اپرنټسشپ هغه مکمل شو، بیا هلته هغه په دفتر کې ما پریکټس شروع کړی و. هغه نه وفات نه بعد هم ما هلته د دې دفتر کې، ولې د دې څوک خپل فیملی څخه وکیل نه و. بیا خدای تعالی ډېر مهرباني کړې زما باندې. بیا اول های کورټ کې انرولمنټ وشو، بیا سپریم کورټ کې انرولمنټ وشو، بیا زه هلته ایډوکیټ جنرل جوړ شو. دا دی جی 1989 کې زه هلته ایډوکیټ جنرل جوړ شم. سمه ده. جون بلوچستان. جی بلوچستان ایڈوکیٹ جنرل. سمه ده. بیا چې کوم بلوچستان های کورټ کې 6 نومبر 1990 زما الیویشن وسو ایز ایڈیشنل جج. ماشاءالله. بیا دا جوډیشي سفر زما شروع شو. سمه ده. خدای تعالی ډېر شکر دی، خدای تعالی ډېر مهرباني دی چې دا چې کوم سفر خپل مطلب سینیر په دفتر څخه شروع کړی دی دا سره روان شو. بیا هلته زه چیف جسټس هم جوړ شو بلوچستان. جی تقریبا 1990 کې زما الیویشن وسو جی. او بیا اپریل 1999 کې زه چیف جسټس جوړ شوم. ماشاءالله. تقریبا 10 میاشت ما چیف جسټسي تیر کړی ولته. بیا دا مشرف مرشله راغلی. چې کوم مرشله راغلی، مرشله نه بعد ولې دا چې کوم څو ججانو هغه ته حلف نه دی ورکړی و، دی په وجه څخه دلته سپریم کورټ کې ډېر ویکینسیز
هغه وخت خالی شوی دلته به دغه کیسه دا به نور مخکې بوځو دې نه مخکې به زمونږ یو بله پایه شروع کېږي راځو چې کوم وخت کې تاسو په بلوچستان کې تاسو وایي چې رما ګریجویشن پورې هلته سبق ویلی دی آیا تعلیمي معیار یا تعلیمي هلې ځلې دومره بهترې وي چې تاسو په هغه ټایم کې دومره تعلیم ترلاسه کړو ګوره جی وطن زما چې کوم کور دی زما وطن دی هغه بلوچستان دی جی جی بیا هغه نه بعد کوټه هر څه چې کې تعلیمي سهولت هلته اویلیبل و زما پیرنټس ما ته هغه مهیا کړی دی ما چې کوم سکول و نه جي هغه دی اسلامیه های سکول هلته ما په کچي په جماعت کې داخله واخیستل کوټه کې زما والد صاحب پولیس کې و د دې پوسټینګ دله دورې کله کله دغه شوی و لیکن زموږ والده صاحبه ډېر هغه پوه هغه ویلې یا زه بچیان ته نه وړم هر کله چې ستا پوسټینګ وشي ته ورسه دا بچیان به دلته وشي ته تعلیم کوي موږ څلور ورونه مې جي خویندې نه وي موږ څلور ورونه خویندې خو ډېرې مهربانې وي خو بس جي شته لیکن څه کوم خدای تعالی خیر جی هغه اسلامیه های سکول څخه ما میټرک پاس کړو بیا هلته خپل چې کوم ګورمنټ کالج دی هغه څخه اف ای بیا هغه نه بعد بی ای نه بعد زه لاړم دلته لا کالج دا حیدرآباد هغه ټایم په سکول کې به څه فیسیلیټیز به یا د ټاټ کلچر به نه اول موږ خو ټاټ باندې دا خو ستا بیا هم تاسو د رګ مګ واچولی دی موږ په رګ مګ نه ټاټ و هغه ټاټ هم لږ تکلیف والا چې تکلیف نه که اکثره به داسې وشو چې مطلب د یا خو به یو داسې د جمعې په ورځ به یا به آخري ورځ به سبا له به چوټي وه نو بیا به ټاټونه به م سنډل که چې هلته صفایي به م کوله جی جی ډېر ګرد هر څه چې کې طالبان ته په کار و هر یو شی م کړی هغه نه بعد بیا تختي و تختي به خپل لاس څخه مندلی و همیش بیا لاس څخه جي جي خاور هم لګلی و هغه بیا هغه باندې دا لیکلی وم په خپل قلم څخه زما چې کوم والد صاحب جي هغه دا چې اردو چې کوم رائټینګ و نه هغه ډېر مطلب هغه دا شوقین و خطاطي و هغه نه بس هغه چې کوم څلور ورونه و نه همیش د دې دا کوشش و چې کوم خطاطي ای څخه مطلب زده کوم خوشخطي جی خوشخطي هغه وجه څخه لیکن خیر د بدقسمتي زما خو اردو کې خوشخطي نه وشو خیر بارکیف هر څه چې سټوډنټ یا طالب علم د پاره پکار دینا البته یو موږ په دغه سکول په نزدې یو داسې اوبو دغه شی و ناله و نه نیر به چې ورته ویل نیر نه وایم ناله وایم هلته مونږ ورته ولا وایو ولا کوم وخت کې ریسرچ وي نه موږ خپل تللی مالته ناله کې خپل دا تختې مختې مله ته صفا کړی و ګشني مشني هم لګلی و مطلب هر څه چې کوم سټوډنټ دپاره پکار دی هغه خدای د شکر دی موږ زده کړی دی دا نه دی کې زه سلور سپون په خپل خوله کې دغه پیدا شوی یم زما چې کوم والد صاحب و هغه میډیوکر و جي هغه پولیس کې هیډ کانسټیبل و هغه ځای څخه شروع کړی هغه ځای څخه هغه هم بیا ترقي کړی و ترقي کړکې والا لاړ نور ورونه چې کوم دي نو هغه یې هم په مختلفو چوکو یا نه ګرد یو سکول کې ښه دا چې کوم هغه وخت چې اسلامي سکول جی ډېر مشهور سکول خدي دی وجه تعلیم نور اسلامیات مطلب کور چې کوم ټریننګ و نه جی دغه لیک مطلب مذهبي هم و دی وجه څخه ګرد نه چې کوم سکولو کې کمپټیشن کې ښه سکول و هغه اسلامي های سکول سمه ده د مذهبي لیول سره سپارې ختم هم چې وکړو نو داسې هغه اکثر له به استاد چې خواږه ماږه راوړی نو څنګه هغه کیسه به وه څه داسې نو مطلب داسې به نه زما سپارې دا کیسه نه هلته خو مطلب یو سبجیکټ و لیکن ما ته دا شکر دی زه دغه باندې فخر کوم ما ته چې قرآن شریف تعلیم و نه زما خپل مور ما ته ورکړی ماشاءالله ښه خیر مور خو دا شیونه نه غواړي هغه پیار ورکوي صحیح دا راته وایه چې واړه ماشومان چې کوم ورانې که نه کوم ماشوم رانې نه کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه داسې ذهین وي که نه
ورانه مو کړې چېرته د ماشوموالي کې څه ورانه خامخا جی دا خو مطلب هر څه چې نه کولی شي نه خامخا مطلب تعلیم کې خدای ګیلې معنی به موږ ځان له ګیلې معنی راتلې که نه مطلب هغه ګیله باندې به جی دا ګرد دی سمه ده اختر به مو څنګه تېرولو مطلب اختر ته په انتظار به وي یا څنګه چل چې هلته چې کوم موږ کوټه کې ډېر رواجونه مې شته سمه د اختر یو غټ رواج کوم دا دی هلته اختر په روز موږ دا یو میله لګي شي سمه هغه میله کې موږ څه کوم ګرد بچیان دی مشران دی بوډا دی ځوان دی میلې ته ځي میلې دا چې کوم موږ کوڅې دی یا محلې دی د دې نږدې سمه ده هلته جولې والا شته هلته بندوق والا چې که نه دا نشانې ټاکوي سمه ده پکړۍ به چې پکې بیا موږ نور چې کوم غټ هلته رواج ونه کوم یو دا چې کوم اګۍ و نه جی جی اګۍ موږ ویل کړو اګۍ هم بیا موږ هلته جنګېولو خو مطلب ګټه کړې دي نه دي ګټه کړې لیکن زبردست یو مطلب فیشن و رواج و د ګرد یو شی کې موږ دغه کیسه واخیستل نور بیا دا نه دی اوښو باندې چې کې سواریونه موږ پیسې چې کې کور څخه ملا شوی اوښ باندې ختلم بیا هغه باندې سواری وکړې بس دا مطلب بیا نه دا چې کوم جولې والا دی جی جولې باندې ختلم جولې مولې دغه انجوای کړی دا هر څه چې کوم کار دی نه زندگی خدای تعالی شکر دی هغه موږ انجوای کړی سمه ده اختر سهار به چې پاڅېدی نو لکه څنګه بابا به پاڅولې نو څنګه پهله سر کې به م څه کول چې اکثر لمونږ مقبرې ته ځو نه اول خو موږ خدا دی نه چې کوم لا دا راځي کوچنی اختر باندې ضروري دی چې کوم موږ چې پورته شم خپل والده صاحبه سیویاں میویاں کور کې جوړې سیویاں بیا هغه نور دا خوړلو بیا دا کمپلسري و چې موږ والد صاحب سره چې والد صاحب ډیوټي باندې و بیا موږ په خپل سلور ورونه ځم مسجد عیدګاه ته هلته مونځ کوم واپس راځم چې والد صاحب کور ته راغلی و والد صاحب ته سلام کوم چې مور کور کې شته خامخا هغه کور کې دی هغه د لاسونو چومو هغه به موږ ته پیار کوي بیا هغه د موږ ته د اختر عیدي ورکوي عیدي ورکوي چې والد صاحب راځي هغه ښه وختونه وو چې دومره پیسې میسې کیسه نه و چې لکه نن سبا الکان یا بچیان موږ ته وایي چې موږ ته زیات پیسې ورکړه دا کم پیسې و هغه دومره شی نه و چې یو روپۍ هم ورکړی وه ډېر شی و موږ دپاره یو روپۍ یا دوه روپۍ دغسې عیدي میلاو شوی هغه هم ډېر مشکل چې کوم څلور ورونه هم والد صاحب یو روپۍ ورکړی و هر چا ته دا خرچ کوه تاسو بیا هغه نه بعد چې څوک میلمه راځي والد صاحب ته ملاوې دپاره هغه سره لږ کښېنم هغه سره اختر مبارکي کوم چې څوک نږدې خپل رشته دار شته چې والد صاحب هغه ته کور ته ځي هغه سره یو دوه ورونه هغه سره والد صاحب سره ځي بیا موږ په کور ته څوک چې راتلي هغه سره ملاو شوم لیکن غرمه نه بعد روټۍ موټۍ وخوړو بیا سیده ځم هلته خپل میلې کې چې کوم ګلې ملې کې لګلی و همیش دا خو یو پکار و ګرد هلته بس انجوای کړی ماښام پورې بیا بل روز هم دغه روټین دی بیا درېیم روز هم دا روټین دی مطلب دا چې کوم دا میلې کې بیا اتڼ ډېر دی دا چې کوم خپل پښتانه دی بلوچستان دی هغه چې کوم ډانس کوي نه هغه ته موږ وایم اتڼ هغه ډول باندې اتڼ لګوي بیا موږ دلته ناست موږ خو داسې هم اتڼ کوو نه اتڼ نه دی کړی لیکن داسې مطلب کتلی و که دا اتڼ دی شوق و د اتڼ جی ولې یو زما ورور هغه اوس نن سبا هلته ډنمارک کې دي هغه اتڼ کولی و هغه ډېر شوقین و اکثر خو مونږ کله کله هم خپرونو ته چېرته لاړ شو هلته په میوزیکل نایټونو کې داسې اکثر او بیا اسلام آباد کې چې کله کلتوري غونډې کېږي نو هغې کې مونږ هم ریپورټنګ هم کوو ورسره پکې خپل هم داسې زړه غواړي که دا انجوایمنټ دپاره او دا وخت بیا نه راځي نه جي دا کې دا دی نه د دې چې کوم موږ دغه نه توتلي پوه توتلي دا چې کوم دی نه ډول والا چې کوم هغه چې کوم ډول لګي توتلي به دی ډول سورنا والا هر څه چې مطلب دا بیا خواهش دی چې زه هم دوی سره به شامل شم دوه درې مطلب چکر به دی هم دغه سره به ولګم دغه کې
د اختر چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې والد صاحب د پولیس د لارې چې کوم جی جاب کې جی هلته نو داسې اختر و چې هغه به نه راتلو تاسو بیا مطلب چې والد صاحب نه بیا سړی خفه کېږي داسې خو نه نه موږ ته دا معلوم و چې که د دې ډیوټي دي کله کله چې که د دې پوسټینګ وار دی کوټې کې نه و د هغه دپاره مطلب مشکل و خپل ډیوټي په کار و هغه اختر په روز نه دی راغلی والده صاحبه کور کې والده صاحب سمه ده سمه ده لیکن موږ ته چې کوم ټریننګ ورکړی دی زیات کې دا والد صاحب او والده خوا څخه دا و چې کوم هر څه کې حالات دي هغه حالات کې خپل وخت تیر کوه دا نه دی چې که زه اوس نه راځم تاسو دا خبرې باندې خفه کیږي یا دا خبرې باندې تاسو چې کی ژاړئ که والد صاحب نه دی راغلی خیر دی زما چې کوم مشر ورور دی هغه ډېر مطلب موټیویټډ و جی موټیویټډ هغه ګرد موږ ته ویلو چلو مسجد ته ماماګانو کرا داسې نه هلته ماماګان نه وو ماماګان موږ سره نه وو هلته یو ماما کله کله راتلو یو زما ماما هغه موږ سره نه وو زیات کې چې کوم موږ کور ته ساتلی وو هغه زما والد صاحب عیدي به مو چانه زیات اخیسته دغه والده صاحب نور داسې څوک نو چې جی جی هغه چې کوم جی جی ډېر و چې ولې هلته چې کوم رور ګلوي ډېر دی جی هغه چې کوم نور رشته دارانو هغه موږ پیرنټس هغه ته عیدي ورکړی وو هغه موږ ته ورکوي داسې مطلب یو لیکن کمپټیشن نه و چې څوک ورکوي دا نه چې موږ والد صاحب هغه ته بچیان ته زیات ورکړی دی اوس دې وجه څخه موږ ته هم زیات صحیح یاران ملګري دوستان راوځي کېدی به بنډارونه به مو کول که نه څنګه ها ډېر زبردست هلته یو کلچر دی کوټه کې اختر دی یا که اختر نه دی موږ ماښام چې کوم هلکان دی نه یاران ګرده ګډېږو دا چې کوم کورو باندې یا دکانو باندې مخکې مطلب یو پروجیکشن شته نه هغه ته موږ وایم تړه هغه تړې باندې موږ ډېر کښېنو بس دا مطلب اختر په روز هم دغه شغل دی اختر نه علاوه هم چې کوم روز چوټي و کالج بند و سکول بند و موږ خامخا هلته مطلب ګډېږو هلته مجلس به وکړو هغه موږ ته وایم مجلس درځه تړې باندې کښېنو هلکان به یو ځای کېدل یاران به یو ځای کېدل بلډار به کېدو څنګه تاسو وایي چېرې ماښام به یو ځای کېدو اکثر داسې چې مونږ څه پخو نو خپله یې پخو خپله یې پخلی کوو که نه ټول رایوځای شي یا خو بیزه راونیو یا دا څه مو راونیو چرګانې مو راونیو څه مو راونیو تاسو به پکې څه کار کوو مطلب تاسو به انټرسټ څه کې هغه ټایم زما بس چې کله کله سپورټس کې دا فوټبال جی 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 نور زما دومره خلک فوټبال مو کړی بس فوټبال کړی ما خپل اسلامیه سکول په ټیم کې ما دغه بازي هم کړې فوټبال سمه ده جی سمه ده دې نه علاوه د لوبو شوق نه علاوه بچپن کې ایسے د انسانی که نه میں پائلٹ بن سکتے میں یہ کر سکتے میں وہ کر سکتے نه هغه چې کوم بچپن و نه جی جی بچپن خو همیش هر څوک چې دی نه هغه یو خپل دماغ کې یو خامخا دغه سکیم تیار کوي لیکن زما دا نه که زما والد صاحب چې کوم او دا و پولیس کې جی جی پولیس کې دا چې کوم والد صاحب و موږ ته معلوم و چې د دې اکټیویټیز کوم دا مطلب کار کوي دا مطلب چې کې ملزمان دي د دې پسې چې گرفتار کوي دا یو قانون خبر دی جی جی دا وجه څخه زما بچپن څخه دا اراده و چې کوي خدای تعالی ما خپل مور ته ویلو چې زما لپاره دعا کړه چې زه به وکیل جوړ شم بچپن ما خپل والد صاحب ته کتلی جی جی چې نن دلته لاړ نن هلته پوسټینګ دی کیسه څه چې دی ملزمان دی ارسټ کوي چاپې وایي اکسیډنټ شوی دی دا کیسه دی ولې یار دا چې کوم کیسه دی نه دا کې دا دی چې که د ملک قانون خلاف ورزي شوی و دې وجه سره ده بیا هغه وخت څخه زما به دغه راغلی و په ذهن کې نه ما خپل مطلب ټیچران ته هم دا ویلو یو هغه وخت زما خلک د چوتھی جماعت کې نه یو زما ټیچر اوس مسکین مړه شوی اقبال صاحب هغه د نوم نه وحید صاحب ما ته وحید صاحب یو ورځ ویلي و ته څه شی جوړېږي ما ویلې زه وکیل جوړېږم ویلې ته څه پېژنې وکیل باندې ما ویلې ولې زما والد پولیس نشته مطلب دا ډول خبره کړې ما ویلې زما والد پولیس نشته خو ټیک دی لیکن وکیل ولې ته جوړېږي ما ویلې دا زما چې والد صاحب دی نه دا ګرد روز ګرځي غلان پسې فلانکۍ پسې زما هم دا خیال دی چې زه دا کار کوم وایي دا به پولیس کې ورته وکیل مه ځان ته جوړوه ما ویلې زه وکیل جوړ کوم لیکن دا خدای د شکر دی هغه بچپن څخه زما دغه بیا کور کې والد صاحب ته بیا زما والده هم کله کله ما ته ویلو
چې دا ډېر خبرونه کوي دی ټاکټیو دی په کار دی که دا وکیل به جوړ شي دا وکیلان کار دغه دی هغه وخت موږ ته دومره سیریس نه معلوم که انشاءالله سبا خدای تعالی د دې دعا به قبول شي چې وکیل به جوړ شي دا راته وایي چې مطلب اکثر زموږ پله داسې چې والدین ډیسایډ کوي والدین وایي چې زما بچی به دا جوړېږي زما بچی دا بچپن نه د هغې ذهن کې اوسیز واچي چې بھائی دی به دا جوړېږي حالانکه د هغې انټرسټ څه نور سي بای فورس مونږ هغه یو سیز بای فورس هغې باندې کوو د هغې انټرسټ هغه سیز کې نه دغسې قسمه خو څه نه و چې لکه نه هو زما والده صاحب دا خیال و که زه دغه ډاکټر به جوړ شم ښه جي بیا میټرک نه بعد ما اف ایس سی کې ایډمیشن واخیست سمه والده صاحبه دا خواهش و ښه جي چې که دا وشو بیا چې کوم وخت امتحان وشو زما 3 سپلي راغلي هغه کې زه رالم کور والد صاحب هم وایي ولې خبر دی ما ولې داسې رزلټ کې دا راغلی و ولې خیر دی بیا کوشش وکړه څه فرق دی ولې زما مور هم ناست و هلته کور کې مې ناست وم هلته لیاقت بازار کې مې کور ولې زه نه کوم څه نه کوي تعلیم نه کوي ما ولې یا تعلیم زه کوم زه ډاکټري نه کوم بیا ما والده صاحبه ډېر خشم کړی وایي ولې نه ته ډاکټري کوې ما ویلې دا ګوره اوس 3 سپلي راغلی دی خبر نشته ابل بله چې امتحان ورکړم پاس شم یا فیل شم زه دا نه کوم خیر جی 2-3 روز نه بعد شاید زما والده صاحبه ته پوه کړی و چې که د دې ټرینډ نشته بیا یو روز ما ته والده ویلي و چې که دا ټیک دی ما ورکړه لیکن اوس دا کوشش وکړه که دغه اف ای امتحان ورکړو چې کوم را روان دی بیا ما امتحان ورکړی و پاس شو چې کوم وخت امتحان ما پاس کړی و هغه شپو کې دلته یو اخبار کې اشتهار راغلی و چې دا آرمی کمیشن دی دا کمیشن افیسرز دا پاره دی اشتهار راغلی و ما چا څخه کور څخه نه دی پوښتنه کړې ما یا درخواست واستول آرمی دپاره آرمی دپاره کمیشن دپاره شوق و یا شوق نه وي هلکان چې نور سره و نه هغه ویلو چې که موږ هم درخواست وکړو زما خو شوق خالي وکالت باندې بیا یو ورځ دغه لیټر راغلی لیټر کې دا راغلی دی چې که سبا ستا ټیسټ دی سی ایم ایچ باندې ما والد صاحب هغه روز کور کې و لیټر وکتلی وایي داسې شی ما والي یو ما درخواست ورکړی و هغه ډېر خوشحاله شو وایي دا ټیک دی ما ولې اوس فی الحال ولې دغه ګریجویشن کې ټایم هم شته کالج کې اوس داخله هم فی الحال بند دی رزلټ زما راغلی دی وایي ټیک دی خیر ما امتحان دې ورکړی بیا لاړم کوهاټ آی ایس ایس بي دپاره بیا چې کوم آی ایس ایس بي دپاره چې کوم یې لاړم 2-3 نور هلکانو زما یو خاص دوست و کرنل فریدي هغه سلیکټ شو زه ریجیکټ شوم زما ډېر خفه شوم ما ویلې دا ګوره دا فرید ته ګوره دا پاس شوی دی دا نه پاس شوی خیر ما زما والد صاحب ډېر پوه سړی و هغه د انګریزي لټریچر کې هم ډېر دغه و نو ما ته ویلې دا څه فرق دی ولې دا فرید ولې شوی دی وایي دا فرید وستا هر قسمت خدای تعالی علیحده لیکلی دی ولې بیریږي دغه باندې ما ولې هغه نه بیریږم وایي دا څه وکړه this is not the end of your life end is your life go ahead یار دا چې کوم خبر ما ته والي صاحب کړی و نه بس جی دومره زما زړه باندې لګلی this is not the end of your life بیا خدای ته شکر دی بي هم پاس کړی و بل ال بي کې داخله هم واخیستل هغه شپو کې کوټه کې لا کالج نه و تاسو حیدرآباد ته لاړئ جی حیدرآباد ته دا وجه څخه لاړم چې حیدرآباد هلته چې کوم دی موږ دغه حیدرآباد جمشیدپور یونیورسټي و نه هغه د اشتهار راغلی و د داخلو دپاره بیا مې اپلای کړی و داخله ما ته میلاو شو
بیا هغه شپو کې موږ دومره مطلب حیدرآباد یا کراچي شناخته هم نه یار څه خلک دې څنګه ځي هلته د کیسې کهانې والد صاحب لوی بیغم شاه زه تا ته ګایډ کوم خیر هلته حیدرآباد ته لاړم هلته تعلیم هم کړی بیا واپس رالم په کالج کې سمه ده جي په خوراک کې څه زیات مو خوښ دي یا هر څه چې کې میلاو شي فیورټ څه دي نه خاص فیورټ نشته ګوره موږ په علاقې کې چې کوم غوښت دی نه غوښت زیات خلک خوري موږ هغه دپاره مطلب چې کوم کله کله لاندې وم کله کله لاندې ته لاندې خو او که نه تاسو نه ذهن کې نو چې سجي مونځ هلته جوړ هغه هم کله چې کې میلاو شي مطلب څنګه چې خلک ستا حالات دي حالات په مطابق لیکن هر څه چې کې کور کې جوړ شوی هغه خدای دې شکر دی خدای شکر خپله به مو کور کې د لاندې چې کله اکثر خلک اوچ کړي او بیا ژمي ته راوباسي نه موږ نه دی کوو دوستان یاران هستله موږ نه کوو نو ډالۍ به راتلې جی تاسو ته به ډالۍ راتلې موږ نه کوو ښه نو دا ولې چې شوق نو یا څنګه نه د دې خو ډېر تګ پکار دی جی دا خو آسان کار نه دی دا آسان کار نه دی لیکن نور دا چې موږ کور کې مطلب خلک دي یا اوس چې ملازمان دي دا دغه باندې ټرینډ هم نشته هغه کې یو سکل دی سړی چې ټرینډ نه هغه نه کېدلی شي پسې به واخلي پسې به لال کوي هغه نه بعد مطلب نور چې کوم دغه هنګ نه دی یا هنګ لګوي نور شیونه لګوي بیا دغه کې واچوي په سایه کې دا مطلب خشک کېږي بیا دغه کې دا دی نه ډېر البته دا چې کوم دی نه سجي موږ کور کې خپله خو طریقه داسې نه درځي چې خپله چېرته ځان له ورید کړي اکثر له غوښې مشې اکثر هلکان د خپله پخوي راپخوي نه خاص نه ده چې کله دا چې کوم دی نه د اګۍ جوړه کولی شم یا کله چې کوم ډېر مطلب داسې مجبوري وشو دا نه دی چې کوم سبزي جوړولی شو بیا ژوند کې به داسې موړونه یا داسې دغه به راغلي چې هاسټل کې به ژوند تېر کړي نو بیا به خپله هر څه کوو یا که څنګه دلته کوم وخت لاړم هلته حیدرآباد کې هلته چې کوم هاسټل و نه جي هغه هاسټل و جمشورې کې دا چې زما کالج و دا هوښیار کې ډېر فاصله وه نه لیکن ډېر مشکل و دا وجه څخه دوه درې دوستان موږ دلته کوټې والو موږ یو ځای واخیستل لطیف آباد کې نه هغه لطیف آباد چې کوم ځای واخیستل ګرد په خپل چای هم جوړ کړلی هګۍ هم جوړ کړلی او چې کوم روټۍ و روټۍ هلته تندور لاندې تندور څخه جی نه هلته حیدرآباد غټه روټۍ نه جوړ هغه پتیر دي دا موږ غټه دي هغه خمیر دي مخته خو به د غټو روټیو هغه چپاتي چېرته زړه هغه پتیر وایي ورته بس نور چې کوم دا سبزی مبزی یا څه چې پکار دی نو ترکاري مرکاري هغه هلکان په مطلب خپل کې مطلب دغه څه جوړ کړی ګزاره وشو کله هوټل په باندې تللی یم کله دلته ژوند کې داسې وخت راغلی دی چې بلکل مایوسه شو بس چېرته هغه سټیج کم ځای کې راغلی یا نور راغلی چې بس بلکل مایوسه شي دا بس هر څه ختم دي یا څنګه نه خدای ته شکر دی خالی یو وار چې کوم وخت ما خپل لاین میډیکل څخه آرټس باندې شفټ کړی و هغه وخت چې پیرنټ سره دا چې کوم ډایلاګ و چې نه تا ته ما وایي هغه ډایلاګ ټرنینګ پوینټ شو دا هغه ټرنینګ پوینټ شو او هغه والد صاحب ډېر رول پلی کړی و دا کې او ما مور ویلي دا سره ضد مه کوه دا نه کوي بس ټیک دی وکړو هغه وخت کې لیکن شکر دی خدای تعالی پیرنټس دومره دعا دی زه خو همیشه چاته وایم که خپل پیرنټس ته خپل والدین ته دا خدای تعالی خوا څخه ستا دپاره یو لوی دغه دی نعمت دی چې خپل پیرنټس دي پرټیکولرلی ستا والدین دواړه مور خاص طور پې هغه ته ناراض مه کوه هغه وایم چې که هر څوک چې مور پلار لري هغه ډېر خوش قسمت دی هغه دپاره خدای تعالی ډېر آسانیونه کړی دی خدای ته دا تعالی شکر دی چې که ما پیرنټس پرټیکولرلی مور ډېر دعا ډېر بیا خو به مو واده د مور پلار په خوښه کړي جی دا زما چې کوم کور والا دی نه دا زما والد صاحب یو دوست دی
خپل دا مضمون خپلوال نه دی دا حجي هغه یو دوست و دلته لاهور کې حجي کاروباري سړی و نه هغه هلته راتلی و کوټ کې دا هم دلته تللی و د دې هغه د دې دوست لور دی زما کور والا هغه والد صاحب نه نه والد صاحب ما یو ورځ ما ته ویلو دومره چې کوم وخت پریکټس کوم نه چې زه روان یم لاهور ته ما ته معلومه کې همیشه لاهور ته ځي ویلې دی کې خاص شی دی وایي ستا مور ته مړو ما ویلې زما مور ویلې زما مور خو ستا دوستان کور ته نه دی زما مور پردې کې همیشه برکا کې ویلې مار مور خو والے نه ځي وایي یا اوس مذاق वाले अभी तुम्हारे हाथ भी तो हम लोगों ने पीले करने हैं और तो लड़कियों के करते हैं बोल तुम लड़की है ना लाजिम हो कंदर देर मतलब शास्ता हो देर मजाक हूँ लेकिन देर तालीम याफ्ता हूँ आगा वक्तों के भी खड़े हुआ बहरहाल जब माते तुम्हारे हाथ भी तो करने हैं जब मैं मोर प्लान नाट सोच पे ना बाद वापस आ लें गोटे मोटे रोड जैसे कि अंदर इस लोर मैच ने बाद में बाद खुदा से शुक्र कुछ दिन ही बके मंगनियान اختیار ته وو जी जी هغه ګرد وشو جی ګرد ماشاءالله انجوای کړم به ها مې لاړم لاهور ته ټرین څخه هلته ګای دایزه څخه ګرد چې کوم زما تر ګران دي رشتہداران چې راغلو هر خوا څخه د ټرین کې لاړم لاهور هلته واده او کیسې واپس رالم بیا د ولیمې شلیمې ته کیسې د ډول د مکا د اتڼ متن یو ډېر خشته سوال دی ډېر ذهن ته مې هیله راغو دی واده بالکل بالکل واده نه راغو مونږ اکثر لا چې جنجي کنه ها جی بارات ورته هغه جوړون دا چې کوم دولې دا مونږ یا خو په اس باندې زی یا مطلب مختلف دغه یې کنه تاسو جن چې کوم بارات یو هغه په څه باندې موټر کې او هغه ټایم کې موټر کې جی موټر کې مطلب مجھے چې کوم واده وشو دا 79 80 کې وشو نه هغه موټران دی واده هغه باندې دا نه و او چې کوم کور ودانی هغه ډولای کې بم دی یا کور ودان نه دا موټر کې خدي سم ده بس ژوند کې هغه ورځ راته وخایي چې بس ډیر زیات خوشاله شي وي ډیر انتهایی د ژوند یو خبره راته وخایي چې یاد دي درته چې کوم روز زما زه او زما والد صاحب جی خپل سینیر په دفتر ته تللم نه دا شاګردې دپاره چې هغه روز ما ته چې زما سینیر خدای تعالی هغه ته جنت نصیب کړي دا والے ہو کہ جوان ہو ابھی ایسے پھر رہے ہو کچھ کرتے نہیں ہو ما ته تاسو مالو جواب ورکړی دی چې اوس حلال به کړی چې هغه الفاظ هغه ویل تو پھر کل سے آ کر بیٹھ جاؤ یار اسمان د پاره او دومره خوشحالي خبر ہو چې کسی اوس پریکټیکل لایف کې انټر شو جی 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 ډیر خدای دې شکر دی هغه نه بعد خو ډیر وختونه راغلی دی خدای دې شکر دی واده وشو هغه هم ظاهر دی ډیر خوشحالي دی بیا ترکیان وشو بیا بچیان دی زویان دی داسې ژوند دی بالکل دا لیکن هغه چې کوم وخت کې دا الفاظ اوس پورې دلته زما په مغزه کې دی نه کل سے آ کر بیٹھ جاؤ اگر لاؤ کیے ډیر مزه امپریشن مول یار څنګه لیکن یار هغه ما ته دومره ورکړی دی ټریننګ کې خپل مطلب چې کوم لارښود ترانسفارم کړی نو لارښود هغه ستاسو چې لا مطلب زده کړم ته کړی دا ایکسپیرینس مې ته هغه حاصل کړی دی دغسې سمه ده لالا بالکل خبرو ډېره زیاته مزه وکړو نورې خبرې خوند کوي ډېر زیات خوند کوي دا د خپرونې لومړۍ برخه وه او د اختر په حوالې سره هم سمې ډېرې ګپې شپې لګولې نور هم لګو چېرته ځو نه خبره چې وختي چې سیټینګ مو کولو دا لیکوي مټیایي پکې روړونو ما ورته بس صحیح دی دا پلیټ به لرې کړو بیا به پکې څه خواږه ماږه روړو لالا سویانې به زیاتې به مې خوړې نو سویانو بندوبست هم کوو تاسو له خو بهرحال چېرته ځئ به نه ولې چې مونږ سره به اوسئ نو بیا به اخره کې به د سویانو خوند به مخلو مټیانې به هم راځي ورسره او بیا ورسره ګرمې ګرمې چای به مسکو خو بهرحال ګرمي ده چای به ډېرې لږې به وسکو زیاتې به نه سکو خوند یې وکړو درې خبرې مې ذهن ته راغې او ډېرې مزېدارې او ډېرې ښایسته خبرې او یقینا پکار دا دی زمونږ هڅه یي چې د خپرونې د لارې راځو نو مونږ وایو چې بی چې یو میلمه راځي نو مقصد مو دغه یي چې د هغې په ژوند کې اتار چړاو د هغې ژوند کې د کامیابۍ راز او د هغې ترقي او د هغې ایکسپیرینس دا چې کوم دی نو دا خپلو بچیانو ته ډیلیور کوي دا مونږ کوشش کوو چې مونږ هغه نوي کول ته دا سیز ډیلیور کړو زما سوال دا یي چې بی مایوسه شوی چېرته نو زه یم چې ووایي چې مایوسه شوی هلته ومه چې هلته نه که د هغې هغه یو ټرنینګ پوینټ راشي که نه
زه غواړم چې هغه پوینټ د مخکې په زړه کې پروزي، زما د بچي په زړه کې پروزي، کوم چې ناست دی سکرین ته د هر څه نه مایوسه دی، خو چې هغه یو لفظ چې کله د یو میلمه د خولې نه وځي او هغه وایي چې دلته نه ما ژوند بالکل ما دلته نه ټرن واغشت او بالکل پاس ته لاړم، د ترقۍ د عروج په لاره باندې زه ورخطا شوم او دغه مې د کامیابۍ راز و. زه هم دغه ویم، زما د چینل هڅه هم دغه ده چې دغسې صرف د انټرویو مقصد دغه نه چې یو بل سره خبرې اترې وشي. بهرحال چې یو انسان د کامیاب انسان هغه تاله ټایم درکوي، هغه تا سره ناسته کوي، نو د هغې د ناستې د هغې د ټایم چې کوم دی نو موږ غواړو چې هغه قیمتي کړو. بله ښایسته خبره چې نن سبا خو د الله دې معافي وکړي، موږ په کوم حال کې ژوند تېرو، هغه چې واده وکړو نو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو مور پلار خو بالکل هغه چا خبره چې دا خو زه پېژنم نه. خو بهرحال لالا اوس هم ناست دی، ژوند دی اوس هم په زه به وایم چې د پاکستان د مقبول ترین خلکو کې یو دی او هغه هم دغه هغې په دریم الفاظ د هغې چې مورجانه او بابا جان، یقینا وایي د هغې مینه، د هغې چې کوم چې لارښودنه، د هغې رهنمایي، د هغې ستاینه کوي چې د مور د خپو د لاندې جنت دی، د مور پلار خدمت وکوي. پلار هم د هغې چې کوم دی نو یو سټریک وي، خو هغې سره هغه ډېره ښه ټریک باندې د ماشوم هغه غواړي چې زما ماشوم زما د دې سټریکنس د وجې چې کوم دی نو یا چې زه ورسره داسې ډېر زیات دغه نه شم چې داسې نه دی بیا ما نه نه یېرېږي یا زما د دې د کنسنټریشن چې کوم دی نو هغه غلط شي. بهرحال پلار هم دغه سوچ کوي. د مور پلار خدمت کول پکار دي، دغسې ترقیانې، دغسې چې زه به وایم چې نن چې پوره دنیا یې یادوي، نړۍ پوره یادوي، دا نه چې صرف پاکستان، نړۍ پوره یادوي چې زورور انسان دی او یقینا هغه دی ناست دی او هغه وایي چې زه هېڅ نه یم، دا ټول زما د مور پلار. بیا موږ یو بل کار کوو په ژوند کې، په دنیا کې هر چا سره هر څوک تا سره ضد کوي، ته چې مخکې ځې هغه خفه کېږي. یو شخصیت داسې دی چې هغه خوشحالېږي او هغه دی لارښود استاد. استاد چې دی نو هغه یقینا هغه په دې خوشحالېږي چې زما شاګرد مخکې شي، هغه پرې فخر کوي، هغه په دې څیز باندې ډېر زیات ویاړ کوي. څنګه لالا هم ذکر وکړو چې بھئی زما استاد دی او د ژوند کې زما حسینه لمحه، حسینه خبر چې کوم ما اورېدلې هغه ده چې ما ته بھئی سبا نه راځه. بهرحال دغه کیسې کتارې خوږې خبرې او ډېرې خوندورې د ژوند یو زما خیال زما ډېر هم ښه خپرونه ده او ډېره عظیمه خپرونه ده لالا سره او خوشحالېږم. وړه غونته کېدمه، تاسو هم چای مایوس کړئ، که څوک میلمه راغلي هغې سره میلاو شئ، اختري مختري هغه عیدي به واخلئ. مونږ هم کشران یو، تر اوسه عیدي اخلو، نو بیا به کشران یو. بهرحال وړه دمه ده، دمې نه پس راځو، مونږ سره اوسئ.